لږ زما سره ناکام کوه ماما د مینو احترام کوه ماما په ما ګرانه ده نو ځکه درته وایم په ما ګرانه ده نو ځکه درته وایم په دې کشره لور دې پام کوه ماما په وړو وړو پیالو به کار ونشي په وړو وړو پیالو به کار ونشي د جامونو انتظام کوه ماما زو لره کتللې هیر یې نه کړې دا زو لره کتللې هیر یې نه کړې په پزل باندې سلام کوه ماما سلامونه نیکې هیلې پروګرام پیرزونه کې زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې مونږ ګرځو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو په دغه لړ کې راسره نن ملګری موجود دی احمد شاه خان راغلي وو مردان خوتي ته او نن راسره پروګرام کې احمد شاه موجود دی دوی نه به د خوند او رنګ شعرونه اورو یو څو پوښتنې به ترې هم کوو ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې احمد شاه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم سلام اول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې موږ له هم ټایم راکړو موږ له هم وخت راکړو او په پروګرام کې موږ له په خپل پیج کې هم رالیزی راکړو اول خو ستاسو ډېره مننه کوم احمد شاه خان زموږ د پیرزونې ملګري به تاسو سره پیژندګلو غواړي ستاسو پېژان به غواړو هغوی سره خپله پیژندګلو کوي احمد شاه څوک دی او کوم ځای سره تعلق ساتي نوم مې احمد شاه دی او مردان دی کچه سړک په روتي کې ژوند کوو او سبق وایو که نه جی اوس 10th شو 9th ایگزام هم ورکو تاسو زموږ مینوالو سره پروګرام کې څه شریکوئ بغزاده صاحب دغه نظم دی ډېر مشهور نظم یې دغه ورته ډالۍ کومه چې ارشاد غوږ یې ورته دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي پېښور په وینو سور شو تازه وینه بهیږي ګرانه اوس کابل ته مزه بس رازه وینه بهیږي یو پښتون وزیرستان کې بل پښتون بلوچستان کې دواړه مړه شو په ارمان کې د وختونو په زندان کې په دیګل د پښتونخوا کې په کابل او په پتیا کې ای دروازې په رڼا کې خو ښکاره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي دغه وینه به ودرېږي دغه وینه به وچیږي دغه وینه به جوشیږي دغه وینه به خوټ کېږي دغه وینه به لنګېږي د ساینس اصول پرېږده د پښتو خبرې واوره د ساینس اصول پرېږده د جذبو خبرې واوره دغه وینه به لنګېږي بیا به بل خوشحال پیدا شي دوی به بل مغل پدار کړي بیا به بل شیرشاه پیدا شي دا به خپل دشمن مردار کړي بیا به بل نجیب پیدا شي دا به څنګه څوک سنسار کړي بیا به بل مانولا راشي وخت په بل غازي تیار کړي دغه وینې دې بهیږي دغه وینې دې بهیږي پښتنو ابس مې نه ځي لیونو ابس مې نه ځي د دې وینې د شوخۍ نه د دې وینې د مستۍ نه د دې وینې د سرخۍ نه بل کاروان به پیدا کېږي بل حیران به پیدا کېږي بل کاروان به پیدا کېږي بل حیران به پیدا کېږي د کوکنار ماتم به نه کوي د چینار ماتم به نه کوي د دې اوښکو سترګو د خمار ماتم به نه کوي د کوکنار بدل به اخلي د چینار بدل به اخلي د دې اوښکو سترګو د خمار بدل به اخلي د دې سرې وینې د جوش نه د تودې وینې د جوش نه د په لارو کې چې توی شو هم د دې وینې د جوش نه شاعري به پیدا کېږي بل غني به پیدا کېږي شاعري به پیدا کېږي بل غني به پیدا کېږي پخوانی غني به نه وي لیونی غني به نه وي د حلوا دشمن به نه وي د مولا دشمن به نه وي د حلوا کیسه به نه کوي د مولا کیسه به نه کوي دا به نورې نغمې وایي بیا به سپورې نغمې وایي په نغمو کې به یې شور وي په نغمو کې به یې زور وي په نغمو کې به یې هور وي خو نغمې به د دهشت وي او نغمې به د وحشت وي د دې وینې د غیرت نه د غیرت چرته راخیږي او د دې غیرتي غږ څخه د اجمل رباب ټنګېږي باباګان به رالړزېږي عالمان به راپاڅېږي د خپل کام څه به ودرېږي د جندونو مراحانه نو روحان څلی جوړېږي د پښتون فکر لمبه شو سرې لمبې ترې نه بلیږي شاعران به یوځای کېږي لیکوالان به راټولېږي نسایل پتري کچکول د اباسین غاړې ته لوېږي پښتنو خیرات بغواړي د پښتو خیرات بغواړي دا زما د علم تنده د اظهار د پوهې پنګه راشه ټول پښتانه رنګه د شاکر د مینې رنګه بیرته راشه اتل جانه هیڅ ته جوړ نکړل د جنګه وز یاره در نظر شم ولې پرېوتې د شړنګه د صادق روحانه فکر د علم د غر نه دنګه و شهکاره در نظر شم یا د ګران د در ملنګه و ممتاز زار د بنګه یا د خپل ځانه تنګه یا د سوات منصور ملنګه روغانیه غنم رنګه و تورابه و ګل رنګه تا ته ویم غني غورځنګه دا زما نارې ته اورې دا زما نغمې ته اورې دا زما د مینې غږ دی دا د هغه وینې غږ دی دا په لارو کې چې توی شو په مردارو کې چې توی شوه د دې وینې د سیلاب نه انقلاب ته لار جوړېږي پښتنو د انقلاب نه انقلاب ته لار جوړېږي د دې دومره لوی عذاب نه انقلاب ته لار جوړېږي د الله د لوی کتاب نه انقلاب ته لار جوړېږي د وختونو احتساب له د ظلمونو
دې حساب له د پښتون بچی نصاب له دې قانون او دې کتاب له ودا وخت په بیرته لنګ شي بل انسان به پیدا شي قهرمان به پیدا شي پهلوان به پیدا شي بل افغان به پیدا شي باچا خان به پیدا شي بل افغان به پیدا شي باچا خان به پیدا شي خو پلاس کې بنیزه وي تشدد به فلسفه وي دا سړی به ډېر بدل وي دا سړی به عجیبه وي پښتنو بدل باخلي د پښتو بدل باخلي د سواد د خویندو میندو د سلګو بدل باخلي باجوړ کې شهیدان شو د سړو بدل باخلي د کمسو تپوس پکېږي د کمسو بدل باخلي د جومات تپوس پکېږي د اجرو بدل باخلي د میدان د یتیمانو ګلالو بدل باخلي د وزیرو د محسودو د شملو بدل باخلي د میدان د یتیمانو ګلالو بدل باخلي د وزیرو د محسودو د شملو بدل باخلي فکر مکه کوي یارانو د روجو بدل باخلي د وطن د ټولو ښکلو پښتنو بدل باخلي د قانون ګریوان بنیسي د کارون ګریوان بنیسي که پښتون داسې ونه شو د پښتون ګریوان بنیسي بس یو څو ورځې دانشه انتظار دی دا به وکړو بس یو څو ورځې دانشه انتظار دی دا واه بس یو څو ورځې دانشه انتظار دی دا به وکړو احمدشاه څنګه تاسو یار د دومره اوږد نظم له په دې خپلې حافظه کې ځای ورکوئ او دا دومره یادوئ بس دا خو د خدای نه طرفه راغی یو انعام دی بس بغزاده صاحب شو منیر بونیری صاحب شو ضمیر صاحب شو بس د دې شعرونه مې خوښ او بس چې وایم بس ما سره راته یادېږي بل او سره نور په پروګرام کې څه شریکوي چې مینوال دې خوندونه واخلي د منیر صاحب د مشهور نظم دی دولت والد دغه برته ډالې کم نه دی نه مخکې د یو څو شعرونه دي چې په لیوانتوب کې سړی څه نه کوي په لیوانتوب کې سړی څه نه کوي په ماشومتوب کې سړی څه نه کوي ای مړه ښکل مې کړې نو کوپر وشو مړه په خوب کې سړی څه نه کوي ای مړه ښکل مې کړې نو کوپر وشو مړه په خوب کې سړی څه نه کوي دغه هغې نظم دی چې ښه جامه او ښه پیزار در باندې کېږي د لالونو کاروبار در باندې کېږي او د غرونو په سر لار در باندې کېږي مصنوعي شانتي سینګار در باندې کېږي خو دولت څو څیزونه داسې هم شته چې له تانه زورور دي او له تانه بختور دي او له تانه معتبر دي دا منمه چې خاني در باندې کېږي ډېر کارونه شیطاني در باندې کېږي دا رواني او وداني در باندې کېږي تر څه حده زندګي در باندې کېږي خو دولت څو څیزونه داسې هم شته ستا زور اړومني نه سپینه او تور اړومني نه اوبه او اور اړومني نه که ته دومره زورورې که ته دومره بختورې که ته دومره معتبرې زه یو کار خو رالهو که دا سینګار خو رالهو که دا پیری راله ځواني که را واپس مې زندګي که مور او پلار راله ژوندي که یو هندو خو جنتي که ښه دا کار نشي کولی دا سینګار نشي کولی د چا زړه کې د چا زړه له لږه لار نشي کولی ښه دا کار نشي کولی دا سینګار نشي کولی د چا زړه کې د چا زړه له لږه لار نشي کولی نو بیا ته زورور نه یې په هغه زورور نه یې نو بیا تش د شګې بندې لکه اوبه زورور نه یې چې په ما یې سکار نشته نو په دا یې سکار نشته په دروغو پسې نه ځي په رښتیا یې سکار نشته منیر داسې لیونی دی چې په چا یې سکار نشته زه په نورو پسې ګرځه په کمزورو پسې ګرځه تر سپوږمۍ ختل یې یاره اوس په ستورو پسې ګرځه حق عمري غلامي نه کوي نه بیخي غلامي نه کوي منیر ستړی وجود ګرځي خو ذهني غلامي نه کوي د هغه زړه سمندر دی هغه څه ته وارخطا دی هغه ژوند ته نه سړي ژوند هغه ته وارخطا دی ژوند خو څه د اوړي شپه ده په نهره هم تېرېږي په غریبو باندې جمع بې سادره هم تېرېږي زه په نورو پسې ګرځه په دروغو پسې ګرځه دا انسان خو لیونی دی په ایمان خو لیونی دی دا په ځان نه دی سړیه دا د ځان نه دی سړیه دا په ځان خو لیونی دی منیر جان خو لیونی دی منیر جان خو لیونی دی منیر جان خو لیونی دی ډېر ښه دی یار احمدشاه ملګرو ته به زه ویم چې دا دومره اوږد نظم یادول هم کمال دی او دا کمال الله پاک احمدشاه له ورکړی دی د دیو ذهن له یې دومره طاقت ورکړی چې دا ټکي دا دومره سخت الفاظ یاد کړي بهرحال پروګرام مخ په وړاندې بوځو احمدشاه د منیر نظم هم را سره تاسو شریک کو د بغزاده دانش صاحب نظم هم تاسو مون سره شریک کو نو پاتې ضمیر دی ضمیر درته څه یاد دی هغه به را سره څه شریکوئ ضمیر صاحب دا غزل یقینا چې دا راوي په خپلې ټولې شاعرۍ کې ډېر زیات خوښ دی نو دا یې نه مخکې دا یو څو شعرونه لري چې د چا مور وي نو دعا به وکړي چې د چا مور نه وي نو څه به کوي چې د چا مور وي نو دعا به وکړي چې د چا مور نه وي نو څه به کوي چې د چا خور وي غم ښادی له راشي چې د چا خور نه وي نو څه به کوي چې د چا رور وي په رور لاس اوچت کړي چې د چا رور نه وي نو څه به کوي چې د چا کور وي څوک شپې له راشي چې د چا کور نه وي نو څه به کوي چې د چا زور وي چا ته زور ښکاره کړي چې د چا زور نه وي نو څه به کوي د منیر یو نظم دی درته وایم چې کلي کې په هر دیوال لیکلی دي
حج دې مبارک شو په خیر راغلی هسې دې خبرې ته مې فکر شو ساس پرېږده سندرې ته مې فکر شو وینې مې خدایه تنقید نه کوم زه په چا بېځایه تنقید نه کوم خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی دا مې د روضې سره ویستلی دی دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي دا مې د چینې سره ویستلی دی دا حجر اسود سره ولاړ یم دا مې د هغې سره ویستلی دی نو یا حاجي صاحب و حاجي صاحب داسې کې نه حاجي صاحب ما حاجي صاحب داسې کې تا خپلې نیکۍ په سیند لا وکړلې او تا بلها خوارې په سیند لا وکړلې تا دې تصویرانو له سره نه وړو تا 100 روپۍ په سیند لا وکړلې نه دا ریا تا سره خوند نه کوي مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي نه حاجي صاحب دا عادت ته ښه نه دی نه حاجي صاحب دا تا سره خوند نه کوي هر ځای به کیسې لکه ماشوم نه کې دا حساب کتاب به چاته هم نه کې 2 لکه چې تلم نو لګېدلې وې 3 لکه مې هلته ایسته ورته کړې 2 لکه چې رالمه نو لاړلې او نورې لا په لارې دي روانې دي هر عمل د دې دپاره مه کوه هر څه د نامې دپاره مه کوه مینه د خدای او د رسول حاجي دا د لیکاوې دپاره مه کوه ته لیکه راغلی دي هغلی دي هر څه خدای لیدلی دي هغلی دي یو تا د کعبې نه طواف ونه کړو داسې ډېر ښاغلي دي هغلی دي زه ګورې د دې نه خلاف نه یم زه د نامې نه خلاف نه یم بس دا یو تصویر له منځه وباسه حج او د عمرې نه خلاف نه یم یا پیره دا پیر را باندې بد لګي دغه سور کافر را باندې بد لګي دا چې په احرام کې دی ویستلی دی دغه یو تصویر را باندې بد لګي نور د عملونه خدای قبول کټول بل دی دا منځونه خدای قبول کټول دا چې د په منډو منډو کړي دي دغه طوافونه خدای قبول کټول نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی سی بستا زما په کار کې څه کار دی یا منیره غلی شه چاړه به شستانه د مولا په کار کې څه کار دی واه 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 ډېر ښه ډېر ښه احمدشاه خپل لیک کوئ د نورو شاعرۍ سره سره تاسو خپل څه لیکل کړي دي او که نه نو جی مخکې مې کړو ارانه اوس هېر شوي دي او کوشش به کوو نو انشاءالله چې تاسو سره بیا مونږ کله ملاقات کوو بیا درنه مرکه برابرو تاسو به راسره خپلې غزلې ضرور شریکوئ انشاءالله بیا مې په شاعر یادوي صحیح احمدشاه مونږ له وخت راکړو پروګرام کې مو راسره نستی وکړو څو لحظې هم زمونږ په نوم کړې ډېره مننه کوو ستاسو ستاسو هم ډېره مننه چې موږ له هم ټایم راکړو ډېره مننه ډېره مهرباني ګرانو کتونکو دا و احمدشاه موږ سره خوندور شعرونه شریک کړه د دانش صاحب د منیر صاحب تاسو به د خوندونو مزې اخیستې وي انشاءالله بیا به ملاقات کیږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ